پاکستان سبا د افغانستان په اړه د مهمه غونډې کوربه دی. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته په خیر راغلی. ټاکل شوی چې سبا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د متحده ایالاتو، روسیې او چین په ګډون د افغانستان په اړه د ترویکا لړۍ د غونډې کوربه وي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر په یادې غونډې مشري وکړي. معلومه نه ده چې په دې غونډه کې د نورو هیوادونو په کومه کچه استازي ګډون کوي، خو ډیره تمه دا ده چې د افغانستان په اړه به د یادو هیوادونو استازي د غونډې غړي وي. تمه کیږي چې د غونډې ګډونوال به وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره هم وویني. ترویکا غونډې ته د اجنډا په اړه ډیر جزئیات نه دي رسنیز شوي. امیر خان متقي نن په یو سفر د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته د یو لوړپوړو طالب چارواکو سره په مشرۍ سفر پیلوي. د دې سفر موخه له پاکستان چارواکو سره پر دوه اړخیزو اقتصادي، سوداګریزو اړیکو او دغه راز د افغان کډوالو د ستونزو او پاکستان ته د افغان مسافرو د وتلو په خنډونو خبرې کوي.